د سیخ یا کوروالي څخه د ډېر زیات خوند اخیستلو لپاره دا طریقه وکاروئ. سلام ګرانو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. د جنسي یا کوروالي څخه د زیات خوند اخیستلو لپاره دا طریقه وکاروئ. که غواړئ چې تاسو دغه نوې طریقه یا دغه 3 رازونه چې تاسو ته یې زه وایم یاد کړئ او عملي یې کړئ، نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. هغه خلک چې په کوروالي کې زیات خوند نه مېرمنې ته ورکولی شي او نه هم خپل اخیستلی شي، دغه 3 کاره په ژوند کې هر ټیم کولی شئ. لومړی راز: بېصبري. د بېصبري د کوروالي طاقت یو اصلي راز صبر دی. که د کوروالي په چاره کې د صبر څخه کار واخیستل شي او هر څه ورو ورو په صبر مخته یوړل شي، یو د خاطرو ډکه اړیکه به رامنځته شي. کوم خلک چې په صبر سره کار وکړي، یعنې په صبر سره کوروالي وکړي، آهسته آهسته وکړي، تر ټولو بهترینه اړیکه شمیرل کېږي. دوهم راز: د خوند ځنډول. که غواړئ د کوروالي څخه خوند واخلئ، د خوند ځنډول یې زده کړئ. یعنې هغه خلک چې خوند ته ډېر زیات توجه کوي باید خوند زده کړئ. دا خوند د پرېښودو په معنا نه ده، بلکې صرف مناسب وخت ته یې وځنډوئ. او هغه خلک چې کوروالي ته ځنډ ورکړي تر ټولو بهترینه اړیکه شمیرل کېږي. دریم راز: په کوروالي کې د مقابل طرف او ځان په هکله هېڅکله هم فکر مه کوئ. باید ټول فکر د خپل خوند په هکله هم نه وي او نه هم باید د ټول فکر د مقابل طرف په هکله وي. ځکه که چېرته تاسو ډېر په هغه وخت کې چې تاسو کوروالي کوئ د ځان په اړه د خوند په اړه فکر وکړئ، نو کېدای شي ستاسو اړیکه نیمګړې پاتې شي. که چېرته ستاسو فکر سوچ بل طرف ته وي او کوروالي دوام ورکړی وي، یعنې کوروالي کوئ، په دغه وخت کې تاسو کولی شئ چې بهترینه اړیکه ځان ته په شمار کې ورسوئ. یعنې کوم خلک چې ځان په هکله او د مېرمنې په هکله د کوروالي وخت کې فکر وکړي، نو دی سمه اړیکه نشي ټینګولی. ځکه که چېرته تاسو په کوروالي کې د مېرمنې یا هغه فکر وکړئ چې تاسو ته ډېر خوند درکوي، ستاسو کوروالي یا سیکس به ډېر زر خلاص یا انزال شي. باید هر ټیم په کوروالي کې ستاسو سوچ فکر بل ځای کې وي. که چېرته مو سوچ فکر یو ځای کې وي، یعنې د هغې مېرمنې شرمګاه یا نور هغه ځایونو ته چې ستاسو شوق پرې راپارول کېږي، نو ستاسو کوروالي یا اړیکه به ډېر زر انزال ته ورسېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.